په لغمان کې دلته د معتادینو کوم روغتون چې دی دې ته راغلي وو. وږم د ځانه سره ویسا ماته پراته دي په جولو غمونه غم که د غمه ډارېدلی په ما به نه راتله جوړه غمونه. دا وطن زیبا وطن، دا د میرویس خان وطن، دا د احمد شاه وطن. دا وطن چې دا د مجاهدینو وطن ده، دا خاوره تر څو چا غصب کړی نه ده. نسل عالمان پکې، خون قهرمانان پکې، غواړي سربازان پکې، نسل مشران پکې. دا وطن ودان وطن، دا په منګه ګران وطن، دا په منګه ګران وطن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. او چې د خواهشاتو ومنل نو په دنیا کې به د هغې ژوند لنډ او تنګ او بې عزته ژوند وي او په آخرت کې به سلامونه قدرمنو دوستانو، ستړي مه شئ. نن په لغمان کې وو او په لغمان کې دلته د معتادینو کوم روغتون چې دی دې ته راغلي وو. دلته د بستریز روغتون دی او په دغه کې هغه ورونه چې زموږ نشیان دي، په نشو روږدي دي، په تماشو روږدي دي، هغوی راغلي دلته بستر دي. د دې ځای د محلي ادارې لخوا د سید حمید ریاست لخوا د دوی درملنه کیږي. دوی سره خبرې کوو چې ژوند یې څنګه دی، که دغلته دوی بستر دي، له تداوۍ وروسته دوی څه هیلې لري، څه پلانونه لري، څه به کوي، څومره د دوی د تداوۍ خدمت کیږي، دغلته دوا ورته رسیږي نه رسیږي، نور مسایل په همدغو مسایلو خبرې کوو. تاسو راسره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، مخکې مې خبره وکوله چې دلته د معتادینو روغتون ته راغلی یم. ورځو دلته په دغه اطاق کې یو دوه ملګري ناست، دوی سره خبرې کوو چې څنګه دی په دغسې عمل اخته شوي دي او اوس چې دلته بستر دي، د دغه ځای له خلکو څومره خوښ دي او د دوی هغه د ژوند کیسې به وورو. راځئ موږ سره. ښه، دلته دوه ملګري دي، دې ځوان سره به کینو او له ده ځوان سره به خبرې وکړو. ستړی مه شې ځوانه. خیر اوسئ، مننه. ښه یې؟ ډېره زیاته. طبیعت دې ښه دی؟ نوم دې څه دی؟ محمد موسی. ښه، محمد موسی ورور دلته په دې لغمان د معتادینو روغتون کې بستر دی. کوم ځای دی موسی خان؟ د لغمان مرکز نیترلام. لغمان مرکز نه دی. نو تاسو ولې په دغه عمل اخته شو؟ علت څه و؟ علت نو اول څنګه چې ما وویل، علت اول انسان جایز الخطا ده، د هغه نه د آدم علیه السلام نه. نو موږ نه خطا شوې ده، انشاءالله چې توبه کوو د بدو ملګرو نه، د بدو کېناستو او خپل کاروبار به وکړو. هماغه د مور پلار دعا چې واخلو انشاءالله ګل ګلزار. دلته خدمت کیږي؟ او شکر ده، دوی خو هر وخت زموږ په خدمت کې دي. نو داسې خدمت مو کېږي لکه چې خپل کور کې نه کېږي دلته. ښه صحیح ده. تعلیم دې کړی؟ او 12 پاس یم. 12 پاس یې؟ پوهنتون خو به نه وي؟ یو 2 کاله پوهنتون مې وایي. ښه، قدرمنو ملګرو، موسی خان وایي چې 2 کاله مې پوهنتون هم ویلی دی. کوم ځای کې دې پوهنتون ویلی؟ البیروني کاپیسا پوهنتون. د نشو له وجې پوهنتون پاتې شو؟ نه، مشکلات او اقتصادي، خو بیا هم نشې چې دي هر څه خرابوي. کومه څانګه دې ویل؟ تعلیم و تربیه. تعلیم و تربیه کې کومه برخه؟ تاریخ. ښه، موسی خان د تاریخ برخه ویلې، د افغانستان له تاریخ نه به هم خبر وي. تاریخي کیسې به درته زده وي موسی خان؟ والا لږ لږ څه شی دی په تاریخ کې زده دي؟ نو تاریخ کې مو دا زده دی چې بیادر دا وطن چې دا د مجاهدینو وطن ده، دا خاوره تر څو چا غصب کړی نه ده. نو داسې خاوره باندې او هغه کول، بد کارونو کول، نشې کول پکار نه دي. او تا ولې وکړې؟ دا د مسلمانانو خیر د خطاکار. موسی خان ډیره مننه، ډیره مننه. قدرمن دوستانو، تاسو واورېدل چې موسی خان د افغانستان د تاریخ په اړه هم ډیر زیات معلومات لري. واقعا دردونکې ده چې دغسې ځوانان زمونږ چې هغوی پوهنتون ویلی وي، لیسه کې زده کړې کړي او د افغانستان له مشهور تاریخونو نه خبر وي، هغوی په دغسې نشو روږدي کېږي. واقعا سخته خبره ده. نو زما هیله دا ده چې دغلته څنګه د دوی خدمت روان ده، په ټول افغانستان کې همداسې خدمت روان دی. خدای دې وکړي چې دوی خسي. یو بل ځوان هم ناست دی، ته ستړی مه شې. مننه ډېر زیات تاسې نه هم چې دلته راغللی
او زمونږ پښتنې ته ډېر درنه مننه کوو. نوم دې راته واخله او دغلته خدمت کېږي ستاسو نه کېږي؟ عبدالحکیم مې نوم ده. ولې نه دغلته موږ ته بیخي سپیشل خدمت کېږي. زه به دې خوا کې کښېنم که نو صحیح خبره ده ملګرو یې کښېنه مشکل نشته مهرباني. نشته دی. نو دغلته د شفاخانې په اړه چې درته معلومات درکړو نو شفاخانه خصوصا دغه د لغمان شفاخانه د معتادینو دا بیخي په اعلی درجه کې موږ سره خدمتونه کوي. کوم عمل تا کوو؟ ما د هیروینو نه استفاده کوم. اوس بچي درته نه یادېږي؟ ولې نه یادېږي بچیان مې؟ اوس چې ښه شو انشاءالله خپل کورو ته بیا دلته راځي پوښتنه دې کوي؟ او پوښتنې کوي. کوم ځای نه یې؟ زه د نورستان نه. بچي دې پوښتنې ته راځي؟ او بچي مې پوښتنې ته راځي. دا وطن زیبا وطن، دا د میرویس خان وطن، دا د احمد شاه وطن. انشاءالله دا وطن زمونږ د احمد شاه بابا نه د هغه مشري کړی تر ډیلي پورې هغوی مشران تېر شوي دي. نو موږ د هغوی بچیان باید چې دا وطن څه پاک ګلې ګلدار شي. قدرمن دوستانو ښایسته ترونه مې راته وکړه وایي دا وطن زیبا وطن، دا د میرویس خان وطن. او بالکل د دې مشرانو وطن د ډېره مننه. تشکر ستاسو. خیر اوسې. قدرمن دوستانو له نورو ملګرو سره خبرې کوو، فقط زمونږ لنډه ویډیو پاتې موږ سره پاتې شي. ستړی مه شي ګرانه. ژوندی اوسئ وروره. نوم دې راته واخله. نوم مې مبارز علیشنګ اوسېدونکی اغاجان زوی. مبارز خان ښه وی؟ وضعیت دې پخوا نه ښه شوی؟ شکر د الله احسان اوس ښه یم. خدمت کېږي؟ خدمت کېږي. نو چې خدمت دې کېږي ولې ته مجبور شو چې دغه خدمت ته ځان برابر کړې؟ اول نه ښه نه و چې نوی راغلی؟ ولې نه، خو دلته مجبوره په دې شولو چې راشو دلته ځان جوړ کړو. صحت هم څه مجبوري وه چې عمل ته راغلی؟ مجبوري دا وه مشکلاتو. څنګه مشکلات؟ مشکلاتو جنگ به هم کوو کور کې، هغه به هم کوو. همدې له هغه مې راغلو چې دلته جنګونه دې ولې کول؟ هغسې مشکلاتو بس نور راغلو چې دلته ځان تداوي کې جوړ شو او نور روز خپل خدمت وکړو، خپل زامنو ته خدمت وکړو، خپل کور ته خدمت وکړو. دلته خو دې ښه خدمت کېږي. څه شی یاد کړي؟ شکر دلته مې هر څه یاد کړي انشاءالله. اوس به ما ته څه ووایې؟ اوس به تا ته د قرآن تلاوت وکړم. ماشاءالله. قدرمنو دوستانو ورور وایي نوم دې څه و؟ مبارز. مبارز ورور وایي چې زه به تاسو ته د قرآن کریم تلاوت وکړم. سبحان الله، ډېره ښه خبره ده. مهرباني اورئ درنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربه عطاء حسابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. قدرمن دوستانو دغسې ځوانان زمونږ او ستاسو د وطن د ناکردیو او د وطن د اقتصادي مشکلاتو له وجې په دغسې نشو اخته شوي. خدای دې وکړي چې وطن کې څنګه چې اوس امنیت راغلی همدغسې اقتصادي مشکلات هم حل شي. تاسو وکتلې چې مبارز ورور څومره ښایسته تلاوت وکړو، په څومره ښه انداز سره یې وکړو. ډېری ځوانان دغلته دي. مخکې چې یو بل ملګري سره موږ خبرې وکولې، هغه د پوهنتون یې ویلی و، په تاریخ برخه کې پوهه درلوده. نو دا داسې ځوانان نه دي چې دوی تعلیم نه دی کړی. دا د دې وطن قدر دی. دا هر یو تاسو وکتل د ده تلاوت، مخکې د هغه بل ورور معلومات هم وکتل، نو دا واقعا د خفګان ځای دی. یو بل اتاق ته هم راغلو، د دې هر یو اتاقونه بېلابېل دي. دلته یو دوه ځوانان ناست دي، له دوی سره خبرې کوو. ستړی مه شي ځوانان. السلام علیکم. زما نوم محمد جواد قلعه دامان اوسېدونکی او دلته مې ځان رسر کړی چې زه ښه شم. محمد جواد وروره تعلیم دې کړی؟
تعلیم مې یو نه ده کړی خو شپږ میاشتې یو کال مې مکتب ویلی دی. مکتب یې ویلی دی. مخکې څه کار کوو بیا چې په دې عمل وراغلې؟ په دې عمل وراغلم دکان مې کوو، دکان بازار کې کار مې کوو، په دې عمل وراغلم. اوس ژوند ته څومره تمه لرې چې بیرته به ښه شي؟ اوس ژوند ته ډېره هیله لرم چې ښه شم، دلته انشاءالله ورځې تداوي مې وشي دلته راشم. څو ورځې دې وتې؟ زما تقریبا 4 5 ورځې پاتې. نږدې وخت دې پاتې دا 4 ورځو کې چې دلته پاتې کېدې څه دې ډېر کول لکه کیسې ترانمونه 5 وخته مونځ کوو، ډاکټر صاحبانو سره جلسې نیسي، څه خبرې د دین په باره کې موږ ته معلومات ورکوي که چې میاد نه نور شیان موږ ته یادوي. ډېره مننه. اوس به موږ ته څه ووایې؟ اوس به زه د وطن په باره کې یو ترنم تاسو ته وکړم. قدرمنو دوستانو موږ ته ترنم کوي، ولې نه؟ اجازې دې مهرباني. ودا وطن ودان وطن دا په منګه ګران وطن، دا په منګه ګران وطن، خوره د غیرت د زلزلې لري، طوفان لري، غرونو کې بازان لري، غرونو کې بازان لري، نسل عالمان پکې غون قهرمانان پکې غواړي سربازان پکې نسل مشران پکې، دا وطن ودان وطن دا په منګه ګران وطن، دا په منګه ګران وطن، خوره د غیرت د زلزلې لري، طوفان لري، غرونو کې بازان لري، غرونو کې بازار لري، شور په سندنو کې تایل غرونو کې مینای په زړونو کې، دا وطن ودان وطن دا په منګه ګران وطن، دا په منګه ګران وطن، خوره د غیرت د زلزلې لري، طوفان لري، غرونو کې بازار. والسلام. ډېره مننه. وطن خو به در باندې ګران دی، که ګران نه وای که ګران وای خدمت به دې ورته کړی او تا خو پکې ځان تباه کړی. خدمت کوم وطن کوې بعد له دې کوې؟ بعد له دې نه. قدرمن دوستان وایي وطن را باندې ګران دی خو نه پوهېږم. یو بل ملګری هم شته ده دلته، دا سپین ږیری بابا ناست دی، د سره هم لاندې خبرې کوو. ته ستړی مه شې. سلامت اوسې، جوړ اوسې، خیر وکړه، په خیر راغلی. خیر اوسې، ډېره مننه. ته به راته څه ووایې؟ دا ذات راغلی چې ځان جوړ کړو، هر څه 5 وخته مونځ خپل کوو، نور هر څه پرېمانه دي. ته خو سپین ږیری، ته څنګه داسې شوی؟ تا باندې څنګه کې دغسې انقلاب راغی، زخمیان شي، شهیدان هم ورکړل، زیاتې په دغه اپر راوړو. خیر مشکلات به خدای حل کړي. دا سپین ږیری بابا دی، تا نه به څه واورو؟ ته به موږ ته څه ووایې؟ شمالکه مده شالي مربور تالاشا مده یاري مربور اله گلدانه دانه ماکیار میگیرم شاهزاده باشا سری پرزخ نماز شاهزاده باشا اله گلدانه دانه وغم دانه سرویسا ماته پراته دی په جولو جولو غمونه خورم غم خور مې نشته په یکتنا صورت مې راغله ډېر غمونه غم که د غمه ډارېدلی په ما به نه راتله جوړه جوړه غمونه. واه قدرمنو دوستانو، دا بابا چې دی دا په مهترلام مرکز کې دلته د معتادینو په روغتون کې بستر دی، په نشو تماشو روغ دی. افغان چې وایي څومره وځورېږي څومره وټکېږي خو زړه یې ژوندی وي. تاسو د ده د زړه اواز واورېده چې څومره په درد او څومره یو غم د ده په دې اواز کې پروت او ښایسته ټپې وکولې. نو دومره ښایسته غږ هم لرې، دومره ښایسته دی، سپین ږیری خو تکړه ښکارې او بیا هم په نشو راغلی. دوه ښځې نور هم زړه وم چې ځان جوړ کړم. دوه ښځې نور والله ولې نه جوړی ځان جوړوم دا دفعه ساعتونه مې د دوه ښځې نور هم کوم. کرغې پله کې مې کور ده، هغه واټر چې ده همیش پکې. زه بس دا خپرونه چې څوک ګوري که ته ښه شوې نو دغلته چې کوم چا ستا دا خپرونه کتلې زه وینه غوښتنه کوم چې یو ښځه درته وکړي کور ودانه خو په ده شرط چې ښه کېږي. ښه کېږم دا دفعه. او دا څه وخت چې دا به انشاءالله واچو نږدې وختونو او قرغېوال به وګوري. ډېره مننه قدرمنو دوستانو، ستاسو هم له ملتیانو هم ډېره زیاته مننه. ډېر وخت تاسو را سره پاتې شولئ، تاسو زموږ مرکه واورېدله. دلته د دې ځای له رئیس سره موږ هم خبرې کړې دي، د دې روغتون مدیر سره هم خبرې کړي، هغه هم درته د خپرونې په پای کې اورو، هغه هم تاسو واورئ. دوی ته تاسو خپله په خپلو خولې درته ویلې په خپلو خبرو کې چې دلته لغمان کې د معتادینو ته سهولت برابر دی، د دوی تداوي کېږي. دا ډېر ښه شوي دي. تاسو وکړه چا راته تلاوت وکړو، چا راته د افغانستان تاریخ بیان کړو، چا دغسې غمجنې ټپې وکولې، څوک د افغانستان په مینه کې غرق و. نو دا د افغانستان هغه قدرونه دي. خو خیر دا چې اوس مشکلات ورته پیدا شوي، الله به یې ښه کړي او انشاءالله بېرته به د وطن خدمت کوي. ډېره مننه چې را سره پاتې شئ. کور آباد. دلته دوه مرحلې د تداوی موږ لرو. اول مرحله د تداوی د ډیټاکس مرحله یا زهر ایستنې مرحله دی چې مریضان نوي راځي
نو موږ دې ته تداوی شروع کوو د ډاکټر صاحبانو په واسطه. هر سهار ته دې وزټ کیږي او دوا ورته لیکل کیږي، دوا ورته تطبیقیږي سهار او ماښام. که په دې جریان کې بغیر د احتیاط نه نور څه مشکل هم پیدا کیږي نو موږ هغه هم ډاکټر صاحبان تداوی کوي. د مرحله د تداوی زمونږ د ریهابلیټیشن یا بیا رغونې تداوی دی چې 15 ورځې د ډیټاکس یا د زهر ایستنې مرحله تیر شو، دغه مریضان مونږ ته راځي په بیا رغونې مرحله ته. په دې کې بیا یوازې تداوی مسله نه ده، تداوی اکثره بیا کمیږي. دې ته مشورې دي، ګروپي مشورې دي، اسلامي مشورې دي او فامیلی مشورې دي او انفرادي مشورې دي او دې سره اسلامیاتو په باره کې او مهارتونو د ژوند مهارتونه چې څنګه دی کولی شي خپل ژوند نارمل ژوند پر مخبوزي دغه په باره کې بیا دې سره په دغه جریان کې دې ته کومه طبي ستونزه پیدا کیږي نو هغه مدیر د قضیې ډاکټر صاحب ته لیکي، ډاکټر صاحب بیا معاینه کوي مریض او دوا ورته ورکوي.